زابل ولایت شینزود ولسوالۍ د ځنځیر سیمه ده چې پر کورو باندې اوبه رالي. نن د چهارشنبې د ورځې د ماسپښین باران ده، سخت سیلابونه راوتلي دي. دا کورونه یې ټول لاندې کړو. دا کورو ته وګورئ، دا د بازار ټول ځوانان راوتلي دي، د کورو څخه اوبه چپوي. هېڅ وسایل نه لرو چې اوبه په چپ کړي. په بیلچو به دا دونه اوبه څنګه چپې شي؟ نن څلورمه ورځ ده چې دغه سیلابونه راځي. تر اوسه پورې هېچا تر اوسه زموږ غم نه ده خوړلی. نه په سیمې ته یو کمک راغلی دی. اوس خلک هغه دې ولاړل چې بل کور لاندې کړي، هغه دې زغلي، ټول خلک هغه دې زغلي. هغه وینې خلک ټول زغلي، هغه دې له بازاره څخه خلک راځي. دا کورونه یې ټول لاندې کړي. د زابل ولایت شینزود ولسوالۍ د ځنځیر سیمه ده چې پر کورو باندې اوبه رالي. نن د چهارشنبې د ورځې د ماسپښین باران ده، سخت سیلابونه راوتلي دي. دا کورونه یې ټول لاندې کړو. دا کورو ته وګورئ، دا د بازار ټول ځوانان راوتلي دي، د کورو څخه اوبه چپوي. هېڅ وسایل نه لرو چې اوبه په چپ کړي. په بیلچو به دا دونه اوبه څنګه چپې شي؟ نن څلورمه ورځ ده چې دغه سیلابونه راځي. تر اوسه پورې هېچا تر اوسه زموږ غم نه ده خوړلی. نه په سیمې ته یو کمک راغلی دی. اوس خلک هغه دې ولاړل چې بل کور لاندې کړي، هغه دې زغلي، ټول خلک هغه دې زغلي. هغه وینې خلک ټول زغلي، هغه دې له بازاره څخه خلک راځي. دا کورونه یې ټول لاندې کړي.